السلام علیکم. سهار مو نیکمرغه. ننګرهار دی ماشاءالله یخ نشته که نه، موږ هسې کورتۍ مرتۍ پکې ګرمې اغوستې. نو همیشه بهار بیا دې وخت نه شروع تر جوزا پورې. جوزا کې بیا د خدای مرحمانه دلته د ښار منځ دی، قصبه شیخ قصبه. دلته یو مورکۍ اوسېده چې چار چاپېره کورونه ماشاءالله ډېر ښایسته وو، خو د دې قصه داسې وه چې یو کوټه هغه هم پلاستیکونه پرې راځوړند کونډه وه. نو زموږ څه ملګري راغلي وو سروې لپاره، خوراکي موادو توضیح وه، خو دې مورکۍ ورته ویلي وو چې موږ ته دغه کوټه که جوړه شي ډېر به بهترینه کار شي. الحمدلله قمر بنسټ کار کوي او هغه هم اساسي بنیادي چې هغې له جملې څخه دغه د مور د کور هغه چې کوم خواهش و چې کور ورته جوړ شي، سرپناه جوړه شي، دا تاسو ویلې لله الحمد تکمیلېدو باندې تقریبا دی. 2 کوټې، یو تشناب او یو دهلیز، یو باشپزخانه سي په دا وړوکي ځای کې. نو دغه مور حالات مو چې ولیدل واقعا سړی کله کله ودردېږي. خپله مریضه او تورسرې لورګانې او سرپرست نه، نو چار چاپېره کورونه ښه، بیا د دې دا حل. نو هغه ورونه چې قمر سره تر دې دمه دي او تر دې وروسته دي یا نوي څوک راځي، واقعا دا ډېر یو سپېڅلی کاروان دی. دا ډېر داسې په اخلاص و عقیده باندې لله الحمد مخته روان دی. تاسو پوهیږئ نو که ووایم دا زموږ 2 نمبر کور دی، 300 نمبر 300 کورونه، او بیا د دغسې د مظلومو خلکو چې هغې بغیر د رب نه نور څوک نه لري، د قمر بنسټ له طریقه هغې ته سرپناه جوړه شي، که هغې کې کونډې شته، هغې کې یتیمان دي، هغې کې معیوبین دي، نو معلولین دي پکې. نو فکر کوم اجر ډېر غټ دی. هغه ورونه او خویندې چې تر اوسه پورې په دغه کاروان کې نه دي او غواړي چې یو ځای شي موږ سره، دغه لینک ښکاري، ده کې ځان ثبت کړئ. ستاسو 1 2 3 څومره وسې انتخاب کې قمر ته به راځي. قمر به انشاءالله د وطن لپاره، هیواد لپاره، د هیواد کونډو تورسرو لپاره دغسې اساسي او بنیادي کارونه کوي چې دا اوس کورس و انشاءالله، همدارنګه مساجد، همدارنګه ښوونځی، همدارنګه پلچکونه، دوکانونه. واقعا الله تعالی د خدمت دغه ماده چې ده هر چا کې نږدي او دا خدمت د هر چا نه نه اخلي. ته انتخاب کړی یې، په دې پوه شه د ځمکې په سر غوره شخصیت ته یې، او الله به تا نه د خپل د مخلوق او د خپل د دین او د خپل د خلکو خدمت در نه اخلي. نو راځه ورور او خورې چې د هېواد د دې کونډو د یتیمانو لپاره یو څوک انشاءالله بل پیره چې راځو افتتاح لپاره، دا به ښایسته رنګ ښایسته به جوړ، هغه مورکۍ ته به ورسپارو، هغه به راځي او باقي د عمر چې څو شپې هغه به پکې تېروي. ما تا ته بیا الله اجر راکړي. ډېره مننه، ښه وخت ویډیو سره خپره کړئ. الله مو خوشحال لره. السلام علیکم ورحمت الله.